د غیږ نیونې له شوره ولولو ډکه دا سیالۍ د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د یو ځوان د واده مراسمو نمانځلو په موخه جوړه شوې چې نن دارې ته یې د دې ولسوالۍ له لرې پرتو سیمو ګڼ مینوال راغلي. د غیږ نیونې فدراسیون مسؤلینو او د لوبې ترسره کوونکو په خبره د غیږ نیونې لوبې له ترسره کولو موخه د غیږ نیونکو هڅول خلکو ته د سالمې تفریح برابرول او د خوښیو په مراسمو کې د دودیزو لوبو دودول دي. و این پهلوانی کورش از قوم ترکمن ما، از قوم ازبک ما عنعنات سابقی است که حالی همه کلگی اقوام اگر پشتون است، هزاره است، فارسیوان است، در تویشان ما پهلوانی را برگزار میکنیم و این شب در ولسوالی حضرت امام صاحب پهلوانی است و اینجا هزاران نفر بلکه 10,000 نفر در اینجا به خاطر مشاهده کردن ورزش پهلوانی از هر گوشه و کنار سمت شمال در اینجا جمع شدن. د لوبې مینوال او لوبغاړي د غیږ نیونې دا ډول سیالۍ د غیږ نیونې لوبې په وده کې اغیزمنې ګڼي او له نورو هیوادوالو هم غواړي چې د خوښیو په مراسمو کې ورته دودیزې او سیمه ییزې په زړه پورې لوبې ترسره کړي. پهلوانی خوب بوده انشالله نه حریف خود شکست دادیم. پهلوانی خوب بوده انشالله نه که مسکین ببینین عملیات هم خوب است خدا را شکر شب روز عملیات است کسی کار نداره. غیږ نیونه رسۍ کشول او غرسۍ هغه دودیزې او سیمه ییزې لوبې دي چې وروستیو کې کندوز ولایت کې بیرته راغوړېدلې او د ودې او پرمختګ په حال کې دي.